د کابل ښار پل خشتي جومات کې چاودنه شوې. دغه چاودنه نن چهارشنبه د اپریل پر 8 چې د وري له 18 نیټې سره برابره ده د ماسپښین د لمانځه پر مهال شوې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د یاد خبر په تایید سره ویلي چې یو کس په پل خشتي جومات کې پر لمونځ کوونکو لاسي بم غورځولی دی. دغه وزارت په دې چاودنې کې د 6 کسانو ټپي کېدل تایید کړي او زیاته کړې ده چې د پیښې پر مهال یو مشکوک کس نیولی دی. پر همدې مهال په کابل کې د ایمرجنسي روغتون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په کابل ښار کې د نننۍ چاودنې له ځایه دغه روغتون ته 11 ټپیان وروړل شوي دي. یاد روغتون ویلي چې 4 ټپیان تر درملنې وروسته رخصت شوي او نور بستر شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر ټپي کسان د خلکو لخوا څخه په لاسي کراچیو کې روغتونونو ته انتقالیږي. ویل کېږي چې د ټپیانو شمېر تر اعلان شوي رسمي شمېر زیات دی. تر دا مهاله د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې یا شخص په غاړه نه دی اخیستی. د یادونې وړ ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ په پل خشتي جومات ته څیرمه د اسعارو د تبادلې لوی مرکز شهزاده سرای کې هم د لاسي بم چاودنې له امله 50 کسان ټپیان او یو تن ووژل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هغه مهال ویل یو کس چې غوښتل یې له صرافانو څخه پیسې غلا کړي په شهزاده سرای کې لاسي بم غورځولی و. قدرمنو لیدونکو تاسې یې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات راسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.